الہ العالمین دې زمونږ دې وطن ته شرعي نظام راولي، خدای دې سوله راولي، الله دې آرامي راولي، خدای دې دا قتل او قتال په دې وطن کې ختم کړي، او رب کریم دې د اختلافات و بحران او د ډلو بحرانونه مسدود کړي، خدای دې دا مملکت د وابیانو نه وساتي، خدای دې د داعشیانو نه وساتي، او رب دې د پنجپیریانو نه وساتي، الله دې د حزب التحریر نه وساتي، الله دې د پرویزیانو قادانیانو مودودیانو نه وساتي، او دا وطن دې خدای په محمدي نظام او په حنفي فقه باندې دا مجلل او منور وګرځي. That's